بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي زه دلته دواخانه کوم، یو مولوي صاحب راځي، زما او د هغه تر مابینځ کله کله مخالفت سي. زه ورته وایم چې یوازې کارکوونکی الله دی، هر څه باید د الله څخه وغوښتل سي، د الله بغیره باید بل هیڅ چاته آواز ونه سي. دی راته وایي چې تاسو وابیان یاست، زیارتونه حق دي، اولیاء حق دي، او ته کولی سې چې د زیارتو ته عقیده ولرې، اولیاو ته عقیده ولرې. زه ورته وایم چې مړ سو، د هغه کار خلاص سو، دا ژوندی تر هغه مړي افضل دی، ځکه ژوندی عبادت کولی سي، مړی نسي کولی. او دی وایي یا محمد لفظ ویل صحیح دی، زه ورته وایم یا نه دی صحیح، هغه وخت صحیح و چې دی ژوندی وایي. نو اوس زما او د ده تر مابینځ خبره څنګه ده؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ګرانه وروره، ستا خبره هم صحیح ده، د مولوي صاحب خبره هم صحیح ده، خو ته د خپلې خبرې تشریح صحیح وکړه، د مولوي صاحب د خبرو تصریح هم صحیح وکړه. ستا خبره حق ده چې د الله عز وجل بغیر د هیڅ چا څخه غوښتنه نه کول جایز دي او نه کیدلی سي. خلاص. البته زیارت په صریح احادیثو ثابت دي، اولیاء په قرآن ثابت دي. چې زیارت ثابت دي، ولی ثابت دي، بیا هم نه د زیارت څخه غوښتنه جایز ده، نه د ولی څخه غوښتنه جایز ده، نه د پیغمبر څخه غوښتنه جایز ده. غوښتنه به یوازې او یوازې د الله څخه کوي. دا ستا خبره تر دې ځای صحیح ده. او دا چې ته زیارتونه نه دي صحیح، اولیاء نه دي صحیح، دا که ته په دې اعتبار وایه چې مطلق نه دي صحیح، نو ستا خبره غلطه ده. او که په دې اعتبار وایه چې دغه زیارتونه اولیاء د دې څه باید شی ونه غوښتل سي، بیا ستا خبره صحیح ده. زیارتونه صحیح دي، زیارتو ته تګ په احادیثو ثابت دي، اولیاء په قرآن عظیم الشان باندې ثابت دي، د اولیاءو کرامت ثابت دي. دا زموږ د امت د ټولو علماو فتوا ده. البته مولوي صاحب چې تا ته کومه خبره کړې ده، ته د هغه په مطلب ځان پوه کړه. الله عز وجل څخه به هر شی غواړي. البته د الله تبارک وتعالی څخه شی غوښتل، یو څوک ورته شفیع کول، یو ولی ورته شفیع کول، یو نیک سړی ورته شفیع کول، دا پکار دی. ته کولی سې چې د الله عز وجل څخه غوښتنه وکړې په روی د اولیاو. ته د الله عز وجل څخه غوښتنه کولی سې په روی د انبیاو، په روی د یو داسې زیارت چې هغه صحیح وي. او دا چې ته وا چې ژوندی پر مړي ښه دی، نو پیغمبر علیه السلام وفات دي، صحابه وفات دي، ته کله پر هغو ښه یې. داسې نه ده چې هر ژوندی پر هر مړي ښه دی، داسې نه ده. بلکې اولیاء دا تر وفات وروسته بهترین دي، انبیا تر وفات وروسته بهترین دي. دا زموږ عقیده ده. د صحابه و مقام ته ټول امت نسي رسېدلی. څه دي چې مړي دي، دا اوس د دنیا ژوندي ټول سره راجمع کړه، د صحابه و مقام ته نسي رسېدلی، د تابعینو مقام ته نسي رسېدلی، د اولیاو مقام ته نسي رسېدلی، د انبیاو مقام ته نسي رسېدلی. خلاصه دا چې د الله بغیر د بل چا څخه شی غوښتل د پیغمبر سم نه دی جایز، د ولی سم نه دی جایز، د صحابي سم نه دی جایز. خو دا کسان الله ته شفیع کولی سي. دا د مولوي صاحب خبره صحیح ده. زیارت ته ورتللی سي. اولیاء الله څخه خپله هېڅوک شی نه غواړي. اولیاء الله ته شفیع کوي چې یا الله ستا د دې دوست په روی. توسل په مړو، توسل په ژوندو، دا زموږ د مذهب د علماو فتوا ده. په لسګونو کتابونو د امت وتلو کتابونو دغه فتوا تایید کړی او را نقل کړی ده. او پاته د یا محمد لفظ دا فتاوی حقانیه په جلد اول صفحه 132 کې لیکلي دي. وایي که څوک داسې وایي چې یا محمد مقصود دا چې اواز ورته کوي، یو شی ځینې غواړي، نه دی جایز. او که مقصود هغه د ده خپل د زړه عشق و محبت وي چې لکه ژوندی داسې فرض کړي، جایز دی. المهند علی المفند صفحه 12 او 14، خیر الفتاوا جلد اول صفحه 190، فتاوی حقانیه جلد اول صفحه 132. حاصل خلاصه دا چې ګران ورور، ته د خپلو خبرو په مفهوم او مطلوب پوسه او تر حد تیری مه کوه، او د مولوي صاحب خبرو ته په غور غوږ ونیسه. د ښه پوهاوي لپاره تا خپل ځای نږدې یاد کړی د ایراد دروازه مدرسې ته راسه چې ستا د خبرو صحیح تشریح او د مولوي صاحب د خبرو صحیح تشریح تا ته وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.